د مزار شریف ښاروالۍ د فردوسي څلور لارې شاوخوا د سړک د پراخولو کار د دې ادارې له بودیجې څخه د 14 میلیونه او 500 زره افغانیو په لګښت پیل کړ. د مزار شریف ښاروال د دې پروژې د کار په پرانیست غونډه کې وویل چې د دې لړۍ په ترڅ کې به د څلور لارې په شاوخوا کې اساسي بدلونونه رامنځته شي. چوک تقریبا 13.5 میلیون افغانی هزینه داره که خوشبختانه او بسیار جای خوشی است، بسیار جای افتخار است که از عواید شهرواری شهر مزار شریف پرداخته میشه از بودجه انکشافی شه. ورته مهال د یاد پروژې د تړون کوونکي شرکت مسؤل وایي چې په دې بهیر کې به د فاضلابو د کانالونو جوړولو ترڅنګ د یاد څلور لارې شاوخوا سړک هم قیر شي چې د څه باندې 2 میاشتو په موده کې به جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. این پروژه میادش برای ما 70 روز تعیین شده و ما کوشش میکنیم که این پروژه را قبل از میاد معینه که از طرف ریاست شهرواری مزار شریف برای ما معین شده این را به اتمام برسانیم، البته با کیفیت و معیارات تکنیکی و انجینری و کوشش میکنیم که پروژه خود بخیر تکمیل شود و په زودترین فرصت و به بهره برداری بسپاریم. په همدې حال کې د مزار شریف ښار د شپږمې ناحیې امیر د دې ناحیې په اړوندو کې د نورو پروژو له پلي کېدو څخه هم خبر ورکړ. ورته مهال د یادې ناحیې یو تن اوسیدونکی د مزار شریف ښاروالۍ له کړنو هرکلی کوي او د ښار په کچه د ورته پروژو پلي کېدل د ښاري ګڼې ګوڼې په کمولو کې مهم بولي. در آینده انشالله ما کوشش میکنیم با همکاری شهردار صاحب خصوصا با مهربانی شفقت خود شهروال صاحب حافظ عبدالرحمن همت باید در ساحه ما ساحه بسیار یک مردم غریب و پسمانده هستند، برای سرکایشان باید آباد بکنه و پروژه را برای ما تخصیص بده و همچنانی که پروژه را برای ما فعلا تخصیص داده که چند پروژه کلان و عمده است، از هم میخواهیم که از بیشتر برای مردم دستگیری بکنه انشالله. واقعا یک پروژه است که نیازمندی های اکثر مردم شهر مزار شریف هم مرفوع میسازم و چهارراه فردوسی در یک موقعیت قرار داره که یک طرف بنای ششم، یک طرف بنای هفتم و طرف دیگر بنای سوم فکر میکنم که یک ارتباط داره، یک وصل داره و یک چهارراهی است که شهر مزار شریف به هر طرف متصل میسازم. د فردوسي څلور لارې شاوخوا سړکونو د پراخولو کار په داسې حال کې پیلیږي چې هم مهاله په بیلابیلو ناحیو کې د څو نورو پروژو لکه د منار جوړول، د ګلدانونو نصبول او د عمومي سړکونو د قیر اچونې چارې د اجرا په حال کې دي.